د پښتون ژغورنې غورځنګ کاناډا پی ټی ایم څانګې په نوښت د شهید ارمان لوڼي شپږم تلین د کاناډا په تورنټو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شو. په دې یاد غونډه کې د کاناډا میشتو پښتنو، افغانانو، د کاناډا پی ټی ایم غړو، سیاسي فعالانو، لیکوالانو او تورنټو میشتو افغان ټولنو مشرانو ګډون درلود. ویناوالو د ارمان لوڼي مبارزه وستایله او هغه یې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکی مبارز وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کاناډا مشر نعیم ابراهیمزي په خپله وینا کې وویل موږ د خپلو شهیدانو یاد تلپاتې ساتو. د هغوی قربانۍ زموږ د ازادۍ، هویت او حق غوښتنې مبارزه ژوندی ساتي. په دې هیله چې انشاءالله دغسې زموږ کوم مېړني شهیدان چې د دوی ټولې ورځې په دغسې جوش سره موږ تاسې ولمانځو او زموږ د پی ټي ایم د ملګرو وعده دا ده انشاءالله چې زموږ د خاورې هر یو شهید چې په دغه خاوره باندې سر ورکړی دی د هغوی په یاد کې به موږ تل دلته دغه ورځې لمانځو. د شهید ارمان لوڼي خور وړانګه لوڼۍ غونډې ته په ویډیویي پیغام کې د خپل ورور د مبارزې ستاینه وکړه او ارمان لوڼۍ د لوی افغانستان جغرافیې غوښتونکی وباله. هغې دا هم وویل چې ارمان د مبارزې په لاره کې هر ډول خطر ته غاړه ایښې وه او د ژوند تر وروستۍ شېبې خپل فکر ته وفادار پاتې شو. وړانګې لوڼۍ له بهر میشتو افغانانو مننه وکړه چې د خپلو اتلانو یاد تازه ساتي او د هغوی لاره تعقیبوي. ارمان یو داسې انسان و چې هغه د ژوند هر اړخ راخپل کړی و، هغه له هر اړخ سره ولد و د ژوند. ارمان د وطن هغه ټولې ناروغۍ ځان ته معلومې کړې وي او د هغو ناروغیو علاجونه یې هم ځان ته معلوم کړي وه چې د وطن د زموږ د ټولنې د شاته پاتې کېدو لاملونه څه دي دا ارمان ته معلوم او د دې شاته پاتې کېدو لاملونو د دې حل پیدا کول چې کوم یې هغه به څه دا ارمان ته معلوم. ارمان چې به هر وخت موږ ته یې کله خبره کوله نو موږ په 2014-15 کې زموږ په کور کې یو غټه د میپ یو غټ چارټ موږ په کور لګېدلی و نو په د کور په کوټه په دیوال مو لګولی نو ارمان به هغه جغرافیه موږ ته راښیل چې د افغان وطن حدود کم ځینې دي له کومه ځایه شروع دي او تر کومه ځایه پورې دي. ارمان د وطن د ساتلو دپاره هر هغه سنګر ته لاړ کم سنګر کې چې د سر هم خطر و د هر څه د جان د مال د هر څه خطر به پکې و. ارمان چې په پی ټي ایم کې کومه مبارزه شروع کړې وه د ارمان د پی ټي ایم مبارزه هغه مبارزه وه چې چیرې به سخت سنګر وي ارمان هغه ځای ته تله چې چیرې به کم هم به ځای سخت وي د کمپین دپاره ارمان هغه ځای ځان ته انتخاباوه. ارمان ملګرو ته خپل شاوخوا چاپېریال ته یې دا ورښیل چې ویره چې کومه ده دا وطن نسي ګټی باید موږ له ځانه ویره لرې کړو موږ په همت او په حوصله باندې چې کوم دی د کام او د وطن د دې غلامي خاورې خدمت کولی سو. د پښتون کونسل کاناډا مشر سراج خان مومند د ارمان لوڼي مبارزه وستایله او وی ویل ارمان نه یوازې یو مبارز شاعر و بلکې د ښځو د حقونو یو نه ستړی کیدونکی مدافع هم و. هغه د عارف وزیر ارمان لوڼي، عثمان کاکړ، ګیلمن وزیر د قربانیو یادونه وکړه او هغه یې د لوی افغانستان د داعیې شهیدان وبلل. هغه زیاته کړه چې د لوی افغانستان داعیه د شهیدانو په وینو ژوندی ساتل شوې او دا زموږ مسؤلیت دی چې دا مشال روښانه وساتو. د احمد شاهي جغرافیې لوی ارمانجن ارمان لوڼي، عارف وزیر، عثمان کاکړ او ګیلمین شهید د ټولو د وجنو هغه پیټرن چې دی هغه یو دی او په داسې ځای باندې وهلي و چې لکه د هغې د واپس راتلګو یا د هغې د ژوندي پاتې کېدو هېڅ قسمه امکان نه و. نو د کم دښمن سره چې موږ مخامخ یو هغه ډېر زیات مکار دی او هغه غواړي چې هغه پښتانه چې هغه د لر او بر افغان د یو وطن د یو متحده افغانستان خبره کوي هغوی د منځه یوسي او د هغې لاره ونیسي. ارمان لوڼي یوازې شاعر او پروفیسر او استاد نه و هغه د ټولو نه یو غټ فیمینسټ هم و. څومره چې د پی ټي ایم غونډې به کېدې هغه به لاندې په ځمکه ناست و او خپله خور وړانګه لوڼۍ چې ده هغه به یې په سټیج کېنولې وه.
نو دا یو غټ سبق دی زموږ د پښتنو دپاره د افغانانو دپاره چې موږ خپلې خویندې او خپلې لوڼه هغه رامخته کړو او هغوی ته دغه رول حواله کړو، ځکه چې دا زموږ د ټولنې نیمایي حصه ده. ټولنې نیمایي حصه چې موږ په کور باندې بند کړو، په هغې د سکولونو او د مکتبونو دروازې بند کړو، نو مطلب دا دی چې د ژوند دا پایه چې ده دا په یو پایې باندې موږ نشو چلولی، دا ژوند چې دی په مخ باندې موږ نشو بوتللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حنیف پښتین چې له پښتونخوا څخه غونډې ته ژوندۍ بڼه وینا کوله وویل د ارمان لوڼي او زموږ د نورو ملګرو د قربانیو برکت دی چې د ډیورند دواړې غاړې افغانان اوس په یو فکر شوي دي. هغه شهید ارمان ته په اشارې وویل چې هغه نه یوازې عملي مبارزه کوله بلکې په شاعرۍ کې هم بغاوت کړی و او د پاکستان ظالمانه سیاستونه یې افشا کړي وه. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اسلام تر نامه لاندې د پښتون نسل وژنه روانه کړې. دغه راز یې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز غیر شرعي کار وباله. پښتین له افغانانو غوښتنه وکړه چې د وطن د ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم ګډون درلود. دوی ټینګار وکړ چې د خپلو تاریخي مشرانو ژوندلیکونه نوي نسل ته وښودل شي ترڅو د مبارزې واقعي روحیه وساتي. دغه راز یې د پیر روښان یادونه وکړه او ویل چې د پښتنو د مبارزې تاریخ له همغه وخته پیل شوی او تر منظور پښتون پورې رسېدلی. دوی له سوداګرو هم وغوښتل چې د قام او وطن د شهیدانو اولادونو د زده کړې او ښه ژوند لپاره کار وکړي ترڅو د هغوی قربانۍ ضایع نشي. دوی دا هم وویل چې پښتانه باید شعور وساتي، د خپلو مشرانو ملاتړ وکړي او د بهرنیو دسیسو ښکار نشي. طبیعتا پښتون لکه د نور انسانانو غوندې یو آزاد انسان ده او حق دې لري چې خپل اختیار ولري او خپل ځان لپاره خپل تصمیم ونیسي. اولین مبارز چې دا حرکت شروع کړ د پښتنو په تاریخ کې پیر روښان و. څو نفر ځوانان زموږ د پیر روښان په باره کې پوهېږي. موږ کله هم خپل تاریخ خپل بچو ته نه ده زده کړی، ورته ویلي نه دي. زموږ ماشوم بې هدفه لویېږي. موږ خپل ماشوم ته کله هم انګېزه نه ده ورکړه چې بچی ته غټ شوې ته څه مسؤلیت لرې، د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپل تاریخ، د خپل خاورې، د خپل منابعو، د خپل ملي ګټو، د خپل ټول هغه مسؤلیتونه چې په ایس یو انسان ته لري ستا مسؤلیت به څه وي بچی. موږ ته همیشه غیرت او پښتو غلطه تعریف شوې ده، په هغه شکل چې باید شوی وای نه ده شوی. پیر روښان چې اولین مبارز و او د مغول د ظلم په وړاندې ودرېده او پښتون قوم یې راویښ کړ، هغه ته انګېزه ورکړله او هغه یې راپورته کړلو. دغه په مقابل کې ترمیزي و اخوند درویزه پیدا شو چې هغه غیر پښتانه و او دی په نوم د پیر تاریک باندې بدنامه کړ او ویې ځپه او بالاخره له بیې نه ولاړ چې نن یې قبره موږ نه پوهېږو چې هغه چېرته ده. او موږ په حیث یو ویده قوم کله هم دا تلاش ونه کړ چې هغه ستر انقلابي پښتون چې په هغه تاریخ کې راپورته شوی هغه پیدا کړو چې هغه چېرته ښخ ده. خوشحاله یو چې موږ یو بهادر قوم یو. ما ته خو ډېر د افسوس په دې ودرېدی چې کوم وخت مې د لور پیغام واورېدی. معلمدار اوس چې شپږم تلینې دي نو هغه به په هغه وخت کې ډېره ماشومه وه. نن د هغه لور هم د خپل هغه د شجاعت، هغه د مردانګۍ، هغه د احساساتو نه ډک ژوند یو رقم دی هم د هغې د لارې هغه پیغام ورکوي. واقعیت خدا دی چا چې په هره دسیسه، په هره تودیه، په هر پلان د ارمان لوڼي شهادت کړی، زه فکر کوم هغه د لور د پیغام څخه داسې معلومیږي چې تر هغه به نوره هم قوي مبارزین ولاره ته راځي او هغه به په دې لاره کې سر وکړي. خبره اصلا
یو بل ځای کې هم ده. دا مبارزه خو به وي، اما یو چا دا تحقیق کړی دی چې موږ په پاکستان کې څومره میلیونر پښتانه لرو. په کراچي کې کوم ارقام چې ما کتلي یا اورېدلي تقریبا د 22 میلیون نه زیات پښتانه دي. زیات یې هم اکثره ښه بډا او ښه مالداره دي. په کویټه کې ډېر زیات پښتانه دي، زیات یې هم تاجر دي، د کلونو کلونو څخه د جاپان و د چین و د اروپا سره خپل او عربي ممالکو سره خپل تجارتي اړیکې لري. او په پښتونخوا کې هم په میلیونهاو بډا پښتانه دي. آیا کوم مرکز داسې لرو چې بر د مبارزې نه د دغو شهداو کورنیو بچانو ته د تعلیم او تربیې مرکز وي؟ آیا کوم پوهنتون لرو چې د دغو شهداو د کورنیو غړي دي په هغه پوهنتون کې هلته لوړې زده کړې وکوي او هغه په دې مطمئن وي چې زما نن پلار نسته، زما کاکا نسته، خو لیکن زما قوم، زما تاجر، زما هغه بډا سړي زما لاس نیولی، زما صحت او زما تعلیم تضمین دی. آیا په دغه ژړاو باندې هر وخت موږ ورسره وژاړو؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي کمیټې غړي عمرزاده افغان د پښتنو پر سیاسي شعور ټینګار وکړ او ویل هغه ظلمونه چې په فلسطین کې روان دي څو چنده له پښتنو افغانانو سره کیږي. که موږ د خپل حق لپاره شعوري سیاست ونه کړو نو زموږ بقا له خطر سره مخ کیدای شي. پروفیسر ارمان لوڼي د محکومې پښتونخوا وحدت غوښتو. په پښتونخوا وطن کې د هغوی په قدرتي وسایلو باندې واک او اختیار غوښتو. او پښتونخوا محکومې پښتونخوا ته تشخص غوښتو. د زنانو د تعلیم په حواله باندې د هغوی تعلیم غوښتو. او په آزاد افغانستان کې د پنجابي استعمار مداخلت او لاسوهنه د دې مخالفت دا د هغه د ژوند یو مقصد و. عزیزانو موږ به په دې باندې ځان پوهه کوو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ملي شهید عثمان خان کاکړ به یو خبره کوله چې موږ له یو قومي ایجنډه پکار ده. په مخه د دنیا چې نن څومره ظلمونه کیږي بشمول فلسطین، د دې ټولو ظلمونو نه سیوا ظلمونه چې دی دا په پښتون افغان وطن کې کیږي. بیا ستاسو غونډه کې د پوهانو خلکو دا ذمہواري جوړیږي چې موږ په دې باندې کینو، موږ په دې باندې جرګه شو چې هغه کم ګناه دی چې د دې پښتون افغان نه شوی دی. نه یې زنانه معاف ده، نه یې ډاکټر معاف دی، نه یې انجینیر معاف دی، نه یې سکول معاف دی، نه یې عالم معاف دی. ان تر دې چې تر دې وخته پورې راورسېدل چې زمونږ په ګلالو بچو په زنانو باندې تعلیم بند کو. نن په دنیا کې خلک کړندو ته تعلیم ور زده کوي، خلک شلو ته تعلیم ور زده کوي. او زمونږ د وطن حکمرانان، نامنهاد حکمرانان هغه راپاسي او په ما باندې زما په بچو باندې د تعلیم لارې بندوي چې تر څو پورې لکه څنګه چې ملګرو وویل، لکه څنګه چې مورکۍ وویل چې تر څو پورې منګه خپل زنانه د تعلیم په زیور باندې نه را مخکې کړي موږ د دنیا یو مهذب قوم نشو جوړېدی. لیکوال او ژورنالیست عصمت قانع د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم ارزښت ته په اشارې سره وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د بقا لپاره راولاړ شوی یو تحریک دی چې د قربانیو او مبارزې له لارې خپل حقونه مطرح کړي دي.
موږ باید په هر حالت کې د دې غورځنګ ملاتړ وکړو او د پښتنو د حقونو مبارزه ژوندۍ وساتو. د پښتنو د بېوسیو، د بېکسیو، د وژنو، د دوی د فاجعو په تاریخ کې اوسنۍ فاجعه چې زه فکر کوم چې تر ټولو هر اړخیزه، ژوره، مرموزه، استخباراتي او یوه دغسې فاجعه او تراژیدي ده چې زه فکر کوم چې زموږ تاریخ به یې ساری نه وي لیدلی تر اوسه پورې، او دا په هره لحاظ باندې ډېره بده په تراژیدي وه. ما به کله کله زه به د دغې چې ولاړ وم چې یاره د دې فاجعې، د دې غم د تعبیر و، د تعریف و، د قومي تعریف لپاره یا د ملي تعریف لپاره به الفاظ څوک راټولوي، څنګه به راټول کړي، په تاریخ کې به دا شی پیدا شي. خو همدغه کې ومه چې دا د منظور د تحریک راپورته شوی او دا دغسې یو خودجوشه تحریک په صفت باندې تاسو باور وکړئ چې دا زموږ ستاسو د هغو تحریکونو یا غورځنګونو په ډله کې حسابېږي چې کاملا ناب افغاني، پښتني او بالکل د افغانستان او د افغان انسان د درد څړیکو زېږولی دی دا تحریک. د پښتون د زخمونو، د ټپونو، د دې د دردونو هغه څړیکو څخه راګېزللی یو تحریک و چې د تاریخ په یو خاصه مقطع کې، د تاریخ په یو خاص زمانه کې، تاریخ په یو خاص سټیج باندې د لر او بر یو افغان چیغه پورته کړه. او د دغې چیغې په مقابل کې تاسو باور وکړئ چې د لومړي ځل لپاره پاکستان یو هېڅ عکس العمل نه سوی ښوولی. د پاکستان اداره، له هغې سره پر څنګ برطانیه، له هغې سره پر څنګ امریکا، له هغې سره پر څنګ نور هېڅ عکس العملي دغه یې ونه سوی کولی. فقط یو 10 نفره یې راټول کړه، هغه ته وایي چې تاسې وایئ چې ما افغان نه یستم. ښه دی، د بیخي افغان نه وي سر کېږي، موږ قطعا هغه افغاني په دغه کې نه دغه کوي. که افغانان وي زموږ د حقوقو، زموږ د عزت، موږ د حیا په افغاني پلاټفورم لپاره تر افغاني پلاټفورم لاندې د هغې د عزت او د حیا او د شرف مسؤلین یو، که نه یې افغانان. او دا د ډیموکراسۍ حکم دی چې نه د افغانان د نه اوسېږي، موږ هېڅکله نه دغه کوو. د خوشحال بابا یو خبره ده چې بندوبست د کائنات دی په خبرو، یو له 100 صدقه شه 100 له 0. موږ په ډیموکراسۍ مین قوم یو، د ډیموکراسۍ تابع قوم یو. په ډیموکراسۍ مو همیشه خپلې ربړې حل کړي دي، ستونزې مو حل کړي دي. او ډیموکراسي زموږ په روح کې ده، ډیموکراسي زموږ په وجود کې ده، ډیموکراسي زموږ د وینې په حجرو کې ده. باچا خان یو دومره ستر تحریک وکاوه، هغه په یو ډیموکراتیک روحیه، په یو داسې روحیه باندې چې هغه قطعا بل څوک په څپېړه ونه وایو، پر خپل مخ یې 100 څپېړې وخوړلې. دا د عدم تشدد د فلسفې نه ګاندیجي قهرمانو نه بل څوک، او دا هم د پښتنو دغه سیمې ته چې چا د عدم تشدد فلسفه ورکړه، یا دغه سیمې ته چې دغه دا فلسفه چا ورکړه، هغه پښتون ورکړی دی، د پښتون جرأت ورکړی دی، د پښتون زغم ورکړی دی. د هندو پلار دومره زغم نه لري چې دی د عدم تشدد ناره وکړي په دغه حال کې. دا د پښتون ډایناسوري وجود وشي، بار بار دردونه، بار بار زخمونه، بار بار څړیکې او دغه ورباندې اوله کېدلې، خو دی د عدم تشدد لاره پرېنه ښووله. غونډه د شهید ارمان لوڼي د مبارزو د یاد ساتلو، د پښتنو د حقونو د مبارزې د دوام او د لرو بر پښتنو د اتحاد پر اهمیت متمرکزه وه. د غونډې ګډونوالو ژمنه وکړه چې د پښتنو د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د خوندي کولو لپاره به خپلې هڅې نه یوازې دوامدارې ساتي بلکې لا پیاوړې کړي. احسان کمال، وصال تلویزیون، تورنټو.